سلامونه نیکې هیلې. نن به د یو سپین ږیري بابا کیسه د دوی ټولو سره شریکه کړو چې د کندهار په لویو کوڅو کې میوې خرڅېږي. بابا د محمد نیازي په نامه نومیږي. د افغانستان د ملي اردو جرنال و چې په 1958 کې د برطانوي د شاهي نظام د خیمې څخه فارغه شوی و. د نوي په لسیزه کې چې دوه زامن د کورنۍ جګړې قربانیان شول او تېر کال یې بل زوی د ځواني مرګې برید ښکار شو. اوس جنرال صاحب په دې عمر کې د دوو وختو ډوډۍ په داسې حالاتو سره ګټي. دا د جنګ ورانګارې دي. په داسې بېوزلو نظر وساتئ. یوه یادونه باید بل هم وکړو. د افغانستان د کرکټ یو لوبغاړي یو تبلیغي ته روپۍ ورکولې چې ته تبلیغ مه پرېږده، دومره روپۍ درکوم. اوس چیرې دی د وطن سرباز یې بې قصه سپینږیری په داسې حال ته رسېدلی دی. دا مهال په کندهار کې اوسېږي.